بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې قضایي مرستیال محترم شیخ صاحب محمد قاسم راسخ د قضایي تفتیش عمومي ریاست د مرستیال او عمل پلاوي په ملتیا تخار، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته سفر وکړ. نوموړي د محاکمو اجراءات د قضایي چارو بهیر او له مراجعینو سره د چلند څرګندوالي وارزاوه او له قضایي مسؤلینو سره بېلابېلې غونډې ترسره کړلې. شیخ صاحب د وینا پر مهال وویل چې اسلامي نظام یو ستر او ارزښتناک نعمت دی او موږ ټول باید د الله تعالی شکر ادا کړو چې دغه نظام یې زموږ په ملک کې نافذ کړی دی. شیخ صاحب همداراز ټینګار وکړ چې مسؤلیت امتیاز نه بلکې امانت دی او هر مسؤل مکلف دی چې خپل دندې او مسؤلیتونه په اخلاص، دقت او ښه ډول ترسره کړي. همداراز د سترې محکمې محترم قضایي مرستیال د اسلامي شریعت پر تطبیق، د دوسیو پر چټک او دقیق اجراعاتو، د محاکمو او نورو ادارو ترمنځ پر همغږۍ، د بیطرفۍ او عدالت پر تأمین او د خلکو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار وکړ.